راشه د احمد ورو ټانک ته دا اینې دي جواد چې کوي ټاکسي ته السلام علیکم ورحمت الله ملګرو کاپیسا ولایت تګاو ولسوالۍ چې دغه حال دی نو ټانکونه دغسې فتحه او د کاپیسان کښېدلي دي ترې او بیس کې انشاءالله مشکل حل دی شیانو سره کار نه لري چې بیا پوه نه یم دا ډاک څه نه دي الحمدلله بیس منځ صلاح الدین راځه کارسي کومه ده هو زه یو هم نه پرېږدم مشره ته مطمئنه اوسېږه ها سیستم ها بعض هغه دی چې ملګري ډاکسونو ته ناست دي کار صاحبان بره دي مشکل حل دی انشاءالله مشکل حل دی کامیابی مبارک شه السلام علیکم خالد وعلیکم السلام پوسته فتحه شوه الحمدلله بالکل په بشپړه فتحه شوه دا د تګاو ولسوالۍ د توغګانو پوسته یا د آزادخیلو پوسته باندې مشهوره پوسته وه ډېره مهم ځای کې وه لله الحمد مجاهدینو ډېر په مېړانه باندې وکړه زمونږ هم راشو پکې کار الحمدلله خالد مولوي صاحب څنګه الحمدلله د خدای فضل دی دا پوسته خو په بشپړه توګه بس مجاهدینو خوا فتحه شوه الحمدلله الحمدلله فتح دې روانې دي مجاهدینو ته ورکړي امین امین